دا خو دا د یهودو د دوی چې کوم دعوې وې د هغو دعوو ځوابونه په طریقه باندې د مناظرې چې هغه دعوې دوی کولې علاقات هغه ورردولې غوښتنې یې وې چې دوی به د ایمان دعوه کول چې موږ خو هم دغسې مؤمنان نو اوس چې دلته کومه دعوه علاقات وردوي هغه دا و نبي علیه الصلاة والسلام ته ویلو باره یې ویل تاسو خو چې دوی ته وایه و ما ته وحي جبریل امین راوړي خو دا جبریل زموږ دښمن دی دا زموږ نه دی اوس تا باندې بلې ملکې راولوی دا قرآن شریف نو بیا موږ مشکل نه درلودی ورسره منله اوس جبریل چې دی هغه دغسې ملکه ده چې په دنیا کې یو خط جوړ شوی دی دی پکې راغلی دغه د لوط علیه السلام قوم چې هلاک دي د هلاک دي پر موږ چې غر راپورته کړي دا کار وکړو نو دغسې یو هر افت چې یو ځکې ته راوړي دي جبریل امین راوړي دي نو چې تاسو وحي دی راوړي تا زموږ د دښمن پر لاس باندې راځي دا موږ مخ ورسره منلی ها که میکایل علیه السلام راوړي وای میکایل علیه السلام بیا زموږ دوست دی په هغه کې نو موږ اسلام نه وایو ولې میکایل علیه السلام ګورو موږ خیر کارونه کوي دی پر دغه بارانو وریځ باندې مقرر وایي چې هر ځای د خیر باران یې دغه دی وریږي نو د هغه سره مو جوړه دغه دعوه یې کول نو علاقات هغه ځای اوس وردوي چې دا دعوه خو د ښې بنیاد له سپېڅلې چې که چېرې جبریل نه وای راوړی منې مې چې جبریل راغلی هغه زما دښمن دی نه منم الله یې داسې ویلی قلتو شوه ای پیغمبره ومن هغه څوک کانه چې هغه یې عدوا دی دښمن جبریل دپاره د جبریل علیه السلام د جبریل سره دوی دښمني کوي نو ته داسې ورته وایه فانه نزله على قلبك باذن الله فانه دغه جبرائیل خو نازل کړي دي هو دغه کتاب على قلبك پر زړه باندې ستا اذن دی دا خو نازل کړي دي باذن الله په اذن سره د الله پاک نو ګورو د هغو دا په وس قسم کې ټول دي دا په داسې چې ګوره جبریل امین خو فقط قاصد دی ده خو پیغام راوړی دی ورکوونکی یې الله ستا خو به د ده سره د مسافرتوب دښمني د جبرائیل سره که جبرائیل دا کتاب د ځان ورکوی برابر ته زه د جبرائیل جوله کوم اوس خو جبرائیل فقط په مابینځ کې واسطه سوله کلام خو د الله د الله خو به دنۍ دښمن نو خو چې الله ورته یو وراوړه جبرائیل که جبرائیل خو د الله پاک سره زور نه چلېدی چې الله پاک دې نه ورم د سره چې ستا یو دوست ستا د دښمن په لاس ورته ته یو حکم راواستي یو تحفه درته راواستي ته نه دی چې زما دښمن ودې راوړی خو د دښمن تحفه نه ده تحفه خو د دوست د مال په د مابینځ کې د استازي چې دي دا قاصد چې ورته وایي خو دغه به ستا دښمن نو دا خو د رجېدو دپاره دلیل نه دی چې ته وایه چې برابر که جبریل نه وی راوړي ما مني اوس جبریل راوړي زه نه منم الله وایي نو جبریل کوم خو پسه راوړي خو ما ورته وکړي ګوره فانه دغه جواب دی فانه بېشکه دغه جبریل خو نظره نازل کړی دی هو دغه کتاب على قلبك پر زړه یې ستا نازل کړي دي باذن الله په اذن سره د الله پاک خو الله اذن ورکړي وو نو چې هغه په واسطه راوړي ته ولې راغلی دلته په دې ځای کې پر دغه على قلبك دلته مې یو سوال راځي دغه سوال دا دی چې په تفاسیرو کې خلک کوي چې دلته د دې څه دا معلومه شوه چې د قرآن کریم الفاظ دا د قرآن کریم نظم چې په دا نورو کتابو کې مثلا الفاظ او عبارت ورته وایي دلته نظم ورته وایي چې دغه نظم خو نو ګایي چې د خدای د طرف ته نه دی نازل شوی فقط د قرآن معنا نازله شوې ده هغه ته باید منزل وویل شي ولې د زړه کار چې دی د الفاظو اورېدل د زړه کار نه د زړه کار دغ د معاني ودي خو علاقاتو ته یې علا قلبک پر زړه شته نو د ده پر زړه چې نازل شوي دي ګوتې هغه معناګانې د قرآن دي که د قرآن کریم الفاظ هم منزل وي نو دا خو د غوږو کار دی لفظ خو چې دی په غوږ اورېدل کېږي په زړه نه اورېدل کېږي نو د دغه ځایه څه باید دا خبره ثابته شي چې قرآن کریم خاصه معنا نوم دی د دغه نظم نوم نه دی ولې په هغه کې انزال على القلب نه صحیح کېږي ځایه چې ورته وویل چې مانه پر زړه نه لفظ څنګه نازل شي لفظ څنګه نازل پر غوږ به نازل شوی نو دا سوال دی جواب ده چې اصلا که غوږ دی که سترګې دي مثلا که دغه نور حواس دي دا ټول حواس دا رقم مثال لري لکه د سترګې دپاره چې د عینکې د سړي څخه عینکې پر سترګو یو چا کښېښودي چې عینکې ځینې ایسته کړي شی نه ویني چې عینکې ورته کښېږدي باره یې ورته ویني نو اوس دا لیدل دا سترګه کوي که عینکه کوي یعنې ځون خلک په دې مثال کې سپوهېږي دا لیدل چې اوس اصلي په سترګو باندې عینکې ایښي دا دید د عینکو کار دی که دید د سترګې کار دی عینکه یې ماضي ذریعه ده نو عینکه که ماضي ذریعه ده هغه شی ورته غټوي یا یې ورته رانږدې کوي یا یې ورته صفا کوي خو دغه وظیفې دا اجرا کوي درک د شي چې دی لیدل د شي چې دی هغه د سترګې کار ماضي دا ورته ایښی نو د انسان هغه زړه و عقل یا دماغ چې ورته وایي
هغه د دې شیانو درک چې کوي د غوږه یوه عینکه شوله سترګه یې بله عینکه ده سږمه یې بله عینکه ده چې د بوی ادراک وکړي چې دا ښه بوی دا بد بوی د مثال په طور ژبه یې بله عینکه ده معنا دا جواسیس کې یا یې ټلیفونونه دي د مثال په طور دا ژبه و دماغ ته ټلیفون وکړي چې دا شی خوږ دی یا تریو دی یا مثلا تریخ دی هر رقم چې دی غوږ د دماغ لپاره ټلیفون دی غوږ اطلاع وکړي چې دا اواز ښه دی دا بد دی دا کمزوره دی دا قرار دی سترګم دغه رقم دی دغه الوان دا رنګونه وویني چې دا زرغون دی دا سور دی دا ژړ دی دا څنګه دی مدرک یې اصلي چې په هغه پوهېږي هغه پوه والا یې زړه تعبیر ځینې کوي د دماغ تعبیر ځینې کوي د عقل تعبیر ځینې کوي مدرک هغه دی نو دلته هم چې الله پاک ما ستا په زړه نازل کړی دي د هغه د قرآن نظم هم چې دی خو چې په غوږ یې واورې چې زړه یې درک ونه کړي واقع نه دي اورېدلی نو د اورېدل هم د زړه کار په خبره کې دا چې تاسو پوهېدلي یاست خصوصا بل مثال ورکوي برابر چې سړی دی دا د په خوب کې دی ویني د یو چا سره خبرې کوي په خوب کې دی مثال په طور د یو ښه شیان لیدلي دي که په دغه سترګو لیدلي چې دا سړی چې هغه دې خاموش وي یو څوک ته ستا د مخې بیده دی و سترګو ته لاس داسې داسې کړه دی ویني او د هغه سړی په خوب کې باغونه ویني د مثال په طور ولې ویني جنګ ویني شل شیان په خوب ویني اوازونه اوري دغه غوږو کې یو د مثال په طور کوچنی شی ټکار ورته جوړ کړی په دغه غوږ یې نه اوري اشخ هذه اولي ترى كنا دي بيان نكي برا يقول بيدي داس ما فلاني تقول هذا دار كاميرا تقول ده دار أشياء ويسبابون مجلس ودي مجلس أخذ أي مجلس دل في دي هم أولي دل في دي تني شان يخرج دي خندنا في هذه الشخص عندك ويا بعد خن كاول دش خبري فدي خود كراسة ويجا يوصل إلى دش خبر أتوقع شنو بروح إذا اجتمع هذا تسد أخوك حكايات أولي دي أخذ خبري هم دي فخود أولي دي شان أمني دي مگر دغه حواسه کومه چې دغه حواسه په کار نه ودرېږي نه دا غوږ په کار و نه دا سترګه په کار و نه انسان ته ژبه په کار دا بدن خو د دې پروت په بستره کې پروت و نو دغه د زړه هم د الفاظ درک کولی شي ما په خوب کې الفاظ اورېدلي دي او په غوږ نه شیان یې ګرځي خاموشه دي نو د دغه ذات څخه دا استناد څوک نه کوي چې فقط قرآن کریم چې دي هغه د هغه معنا نوم دي د مفاهیمو نوم دي پوهې پر زړه چې دي پر زړه کله لفظ نازلېدای شي پر زړه دا ما مثال د پیش کې چې نازلېدای شي هغه د سړی د درد په تور د بدن به ډېر دروند شو دا رقم نو پر پیغمبر علیه السلام چې به وحي راتلې په هغه وخت کې چې د نبي اسلام وحي دا رقم وي چې راتلې په نبي علیه السلام داسې یو حالت راتلي سړي چې بولجسد دغه حواس پیغمبر علیه السلام څخه نو وحي ته څنګه راځي دول كسلسلة الجرس سلسلة الجرس يعني نو دغه حواس په کار دي دغه یو خاموشه کول دغه حواس دې سره جلا کولی نشي دا څه رقم دی شرنګی دی مثلا یا یو زنځیر مثلا پر یو شي باندې کش کړه دا رقم پر یو ډبره باندې کش کړه دا ګره هغه شی سره جلا کولی نشي په اواز دی نو دغه د قرآن دا شرنګی دا ژنګ ده هغه غوږ نه اورېدي پر زړه یې القا کېدله اوس ما خبرې ته کېدای شي چې متوجه شي چې د قرآن کریم نظم او معنا دواړه منزل دي و دغه ته به نه ګورې خو چې د قلب تورلي پر قلب باندې اواز کله نازلېدا چې اواز په غوږ نازلېږي ما یې د خوب د اسلام پر پیغمبر هم دغه حالت نافذ دا وحي به راتلې ته اورې هلته دی کار هم منزل معنا یې هم منزله ته به د خلکو ټول ته استناد نه کړې چې باره یوازې معنا یې منزله ده لفظ یې نه دی منزل ولې په زړه کله اورېدلي په زړه الفاظ اورېده کېږي که څه په ویښه چې موږ نو چې دا اورېدل ته چې څه وکړو الله یې را جوړ وکړي باره ورته د دښمن خو به نو خپل پر سر نه یې راوړي خو الله ورته شي دا خبره خلاصه شوه نو اوس بېرته مضمون ته د قرآن داخله سوال دا چې وشوه چې دوی ویله که جبرائیل زموږ دښمن دا کلام نه وی راوړي نو مو منئ نو یدی دې ستوري ساماریه عرب دا د عربو د لب لهجې مطابق نازل شوي دي بین یدی خو دا معنه د لاس د تورات تصدیق یې وکړي ته اوس دا کتاب نه دا کوم فرق سره لري تورات معنا که د تورات و د قرآن خبر را پر جلا وه تا ولې اجازه نه سم منلی چې نه منې خلاص بارونه په تورات خو ایمان نو الله یې خو د ده د هغه خبره پرلی وه د متزیج عین قرآن هغه خبر آدم په سترګو در ولیدل چې دغه یې نبي دغه یې قرآن دی نازل شو چې نه منې نو خو معلوم ته چې تورات خو دغه کړي انکار دې کړي وکړي دروغ دي وګڼي نو خو په کافر کېږي بېرته سړی دا یې ما ول دوهم راکفر وکړي یو هغه وخت چې دوی خپل سر نه دي راغلي په دغه چې دا خو کوونکي د خبر کلام بل وهدى وبشرى للمؤمنين دريم رجع داخل وهدى او دغه قرآن الكريم هداية لماذا لا تصور دخلان كما صلي على هذه هداية دغه قرآن الكريم لا تصور هذا وبشرى او دغه قرآن الكريم زيري وخدمه للمؤمنين مؤمنان خد مؤمن ده فاري زيري راوي ده جنات زيري وصور هذا سر دشمن ده تراوي ايمان فراوي او ده هداية لا تصور هذا نو لا تصورني بروجرام خبرت لنا كده چې متوجه شي چې یو سړی
یو څوک تا ته یو د هدایت لاره درته راوړي څه دي چې دی دښمن دی نو ته که په دې خلاصېږي چې جبریل امین زما دښمن دی نو غنکره دښمن دي مګر ستا د سرای لپاره یو ښه نقشه درته راوړه بره دغه نقشه نو ته دا نقشه غورځوې چې ولې دې راوړې ده نقشه خو ښه نقشه ده نقشه اجرا خپل ځای باندې پرته ده نو دا خبره معنا درواغ ده چې جبریل زموږ دښمن دی نو زیان نه منه الله اول خو دا جبریل خپل په سر راوړی د مؤمن دپاره راوړي ته د دښمن په خوله زیري ولې نه کوم چې دښمن دې زیري در باندې وکړي بله ستا در باندې که ته دغه کتاب راکړې خپل دې ورسره راځي خدای نه پرده تړلي دي د دې خبره سره یوه درېیمه خبره دا ده چې په دې کتاب کښې نو کوم ستا د دښمنۍ خبرې لیکلي په دې کتاب کښې خو هدایت درته لیکلی په دې کتاب کښې خو زیری ستا دپاره لیکلی د جنتو زیری در کړي دي نو ته دا ولې نه منې چې دا جبریل دا ستا دښمن نو دا درې خبرې یې د دغه د دوی د دعوې رد الله پاک چې کوم پیغمبر ته ته داسې ورته ووایه دغه دعوا یې رد په خولې کښې وروچه کړه چې باره چې که چیرې میکایل راوړی ما منئ نو اوس خو جبریل زموږ دښمن دی نو زه څه به وکړم په دې کښې ښه دا خبره خو خلاصه شوه رد کښې ووتو اوس دا خبره الله پاک درته څېړي باره وایي شنو چې یو څوک د جبرائیل دښمن او د میکایل علیه السلام دوست دا سره چلېږي د مثال په طور د جبرائیل دښمن دی او خدای بیا ایمان دی د خدای دوست دا رقم د دې قانون الله پاک ورته ذکر سره لکه پښتانه یې متل کوي یو سړي وایي چا ته ویل ته خو ښه سړی یې مګر د ورور ډول څه وځه نو خو هغه ته ښکنځل وکړه دا ممکن چې ته ښه سړی ته راباندې ګران یې مګر ورور ته د مور د پلار ښکنځل نو الله تعالی دا د جبریل امین عداوت او خپل عداوت فضله کوي وایي دا فرق ولا که راوایي ته به د جبریل امین به دښمن یې او زما به دوست پر ما به د ایمان د جبریل امین به دښمن یې پر میکایل علیه السلام به د ایمان هغه به ښه بولي هغه ښه ملکه بولي دا محبتونه فضله تړلي دي د ملایکو دا مجموعه که د یوې ملکې دښمني پر سر واخلي په ټولو کافر خلاص که د یوې ملکې دښمني پر سر واخلي په الله کافر واخلي د الله سره دښمني واخلي دا دلته څه تفکیک په خپل کور کې ویش کړې د الله پاک مقدسات کې پرله ویشې لکه اوس زموږ ټول به پرله ویشي دي موږ خو قربان سمه هغه یې رد وکړي د دعوې او دا بیا په عین حال کې چې دا مغرب په غوږ سره جلا کېږي د دغه آیت کریمه څخه به دا خبره به تاسې زده کړي چې حلال شیان پر لوته دا سره جلا کېږي نه چې دا را باندې ګران دا د دې بیا دښمن یم د دې شیانو کې فرق دی ورسله او رسولان د الله پاک د الله د رسولانو چې ټوکې مې علاوه دغه دي من هغه څوک کانه چې هغه یي عدوا دی دښمني لله خدای پاک وملائکته او ملائکو کې نو جبریل و میکایل نه داخل خو پکې کې داخل دي دا تخصیص بعد التعمیم وکړي یکلا د ملایکه په نامه ذکر کړه بیا د جبریل د میکایل په نامه باندې ذکر کړه چې یو دښمن باله بل دوست باله الله وایي د دغو کسانو سره که څوک دښمني وکړي ګوره ګله ته یې ولې پرله راوړه چې دا پرله تړلي دي دا فرق نه سره لري نو فإن الله عدو للکافرین الله وایي نو الله چې دی بېشکه دا دښمن دی د کافرانو لپاره د کافرین طور استعمال کړي چې دغه دښمني سبب د کفر ده په دې کې ته دا تقواوي نه شي کولی چې د دې سره مې نه د دوستي د جبره سره مې دښمني د دا شیان سره وایي دا نو کفر دی بالا چې کوي نو الله پاک وایي چې د جبریل سره دښمني وکړي هم زما دښمني فإن الله عدو الله دښمن د دې ټول برکت نه پکښې کېږي نو دا قانون بل ځینې ثابت شو باره وایي ځینې کسان د اولیاو سره دښمني کوي دا خو د ملایکو خبره ورته ذکر شوله د الله خبره ذکر شوله د جبریل میکایل خبره ذکر شوله واخله د هغه هم دغسې ګرځي د الله پاک دښمن ګرځي ولې چې الله یو څوک ځان ته دوست کړي ولي کړي محبوب یې کړي ته دا دښمني ورسره اخلي او بانه وشي خپل شخصي دنیوي غرض ورلره لري په دغه وخت کې نو بالا دی د خدای دښمن دی ولې خو الله پاک هغه دوست ګڼلی دی په پښتو کې هم دغسې یو شعر تاسو به اورېدلی وو برای د درویش ازار د خدای ازار دی خدایه مه مې کې ازار د درویشان د درویش ازار د خدای ازار دی دغه ځای خپل اثبات درویش څه مراد هغه نه دی چې دا خاص فکرونه وي له کوجایي وشیان وایي د درویش څه مراد هغه دی چې هغه د دنیا څخه لاس کړولی ریاضتکار یي د الله پاک په دین باندې منګولي تکیه کړي د نورو شیانو هېڅ اعتبار نه ساتي د الله ولي یې ځان جوړ کړي نو هغه چې ته زیرېږ وایي چې الله ته زیرېږي ولې خو د الله پاک دوست دی لکه دلته چې د جبریل دی انکار کوي الله وایي زما دښمن دی فإن الله عدو الله وایي نو زه دښمن یم او الله پاک د کافرونو په لفظ باید چې شوم تعبیر ځینې وکړي چې دا مبارک کافران کېږي دا به تا څه ویش پکښې کړه اوسې چې دا مې دښمن دی میکایل بیا منمه دا د هغه د دوی د دعوې چې دا مې دښمن د هغه معیار یې ښکاره کړي چې دغه تفکیک بیا ته په دغه ځای کې چې مؤمن بهي شیان دې سره جلا کولی نه شي چې په دې کې بیا ویش دی دا منم دا نه منم دا ستا په سر باندې ویشي ما ور اوس نو زموږ خپل په وخت په عصر کې چې دی و خلکو ته بارن دماغ ورلکي دوی په دې دین کې اوس دغه رقم ویشي نفلي حجونه دی اکال دي د اکال نفلي حج دي مګر دلته که د الهي احکامو خبر راغله سوچ انکار دي
په یو نامه په بل نامه باندې تعویل یو لار دی پیدا کړي ځان ته هغه بیانوم د کلمات خاص دا د قرآن کریم اجتماعي احکام دي په دغه کې دی ورغه انکار یو خو قرآن کریم داسې احکام دي چې اجتماعي دي شخصي دي لکه د مسافر الحج کول یوازې دی حج روژه نیول هغه دی کوي لمونځ هغه دی کوي تسبیحات هغه دی کوي د اجتماع د قانون چې کوم شي هغه چې په دې ملک په دې ښار کې باید دغه قانون تطبیق شي الله پاک هلته باندې دوی سر مچک ونی یا دا د دې خبر په دې رقم دا نه کېږي چې په دې رقم دا نه کېږي الله ولکن نو چې معجزه نشته در سره ښکاره د دې غلطنګي کوي یو علامه بیا په احادیث کې نه دي راغلي چې باره سپوږمۍ راکښته شوله د نبي اسلام پکې روان ننوتله نیمه د دې د ستونې ووتله نیمه د دې د ستونې ووتله بیا راغله په بیت الله شریف یې طواف وکړي بیا بیرته ولاړه پر اسمان شوله ګرځوي دا کیسې بیا غلطې دي فقط دغه د قدر معجزه په احادیث کې راغلې ده چې شق القمر چې ورته وایي چې سپوږمۍ دوې فنې شوه ولې د نبي علیه السلام سره ویله چې ته خو جادوګر یې نو جادو په اسمان کې نه چلېږي که دې دغه یو معجزه ښکاره کړه چې په اسمان کې دې یو کار وکړي نو ټیک النبي عليه السلام رسېلي دې سره راټول کړه چې راټول کړه پیغمبر اسلام فقط اشاره داسې ګوتې ورته وکړه سپوږمۍ دوې په دې دغه معجزه ښکاره شي بېرته سره راغله د دوی اکرم صلی الله علیه وسلم در لاس جادو یې دونه پخ کړی دی دا نور جادوګران خو په اسمان کې نشي تطبیق کولی او هم د دغه جادوګرو په پوښتنه رسېدلی اوس د اسمان کې هغې تاثیر په وکړي دا یې کول نو الله پاک دغه وچمال هغه معجزې را پرېږده چې شق القمر یې ورته وکړي اکثر لکه پسه چې پر یو ځای باندې پسونه پروت شوي نو هر پسه چې ولو نبي علیه الصلاة وسلام دوی د ولي سره مخ شولو نبي علیه السلام ورته یو څه د هغوی خرما یو شی داسې راوړي کښېږدي نو دی دا معجزه وه داسې معجزه ته ته نظر قطعه کړه فقط د قرآن کریم هر آیات ته وګوره هغه کې چې د معجزه ده او رسول الله علیه السلام باره ورمونسي اوس نو خپل شیان ځینې ډکوي خلق هر یو د چا څه په خاطر چې زه به انکار کوم دی داسې نه دي چې په معجزه محتاج دي چې یو معجزه ستا سره به سره وي د آیات کریمه مضمون ټول ونیوه د لاس دعوا د دوی دا وه چې تا سره یو معجزه وي الله ورکړي چې معجزه نه معجزې داسې بینات دا ښکاره ښکاره دا ټول ما در کړي دي اصلي د ده آیات دلائل بینات بیخي ښکاره ښکاره چې ما د سړي زوی چې فکر وتو ایمانه سره په خلاصېږي وما يكفر بها الا الفاسقون الله وایي اصلي خبره دا ده چې وما يكفر بها ولقد فتحقیق سره انزلنا موږ نازل کړي دي الیک دي عادتا فاسقان دي عادت یې دغه نیول دي چې بس په حکم راغله دی به نه مني دی پر هغه مشر دی خامخا باید ځان ځینې خلاص کړي که هر څه غلطي په ده کې یا خپل غلطي نه تېرېږي دا یې بل را ور وکړي نو الله پاک اوس نو د دوی خیر غورځي د استفهام په تور یې راوړي مګر دا استفهام دپاره د توبیخ دی چې معنا د ابد کار دی مې کوي نو الله چې او کلما ایا نو داسې چې هر هغه وخت عاهدو چې دوی عهد وکړي قول وکړي د خدای سره عهد دغه نبض دی کوي یعنې دغه نبض دی ونه کړي د ابد کار د نبض معنا غورځول یو شی چې تاسو ته دیوال وایي ګوره نو وکلما هر هغه وخت عاهد وکړي عهد پیمان کړی دي عهدا یو پیمان نه به زه غورځولی دي هو هغه فریق یو ډلې او د هغه رقم و چې مال مشرکانو دا د دوی دې ایمان راغلی مګر دغه یهود چې دوی د کتاب الله دعوا کوله چې پر موږ باندې کتاب تورات نازل شوی دی موږ پر نبي باندې د موسی علیه السلام یې مني تورات یې مني مګر د ایمان خبره چې وه ایمان هغه مشرک چې هېڅ کتاب یې نه درلودی په مشرکانو ډله ډېره وه د دوی په ایمان چې مشرفه شوله دوی دونه دې په ایمان نه دي مشرفه شوي پس بله خبره الله پاک وایي ولما جاءهم رسول من عند الله بله عادت الله وایي ولما هر هغه وخت جاء چې راغلی هم ودي ته رسول یو رسول به راغی من عند الله د طرفه څخه د الله به د الله د طرفه به رسول استازي و مصدق او هغه رسول به داسې رسول چې تصدیق کوونکی به هم و لما هغه کتاب لره معهم چې د دوی سره ملګری و د دوی سره چې وخت تورات ملګری هغه رسول چې به راغلی چې د تورات تصدیق به ورته وه چې تورات هم د مثال په طور حق و د خپل امت لپاره چې نازل شوی نو دوی به څه کوه نه به غلظه او فريق یو ډلې من الذين د هغه کسانو څخه اوتو چې دوی ته ورکول شوي الکتاب چې تورات چې ودي ته دا تورات ورکول شوی هغه بل کتاب نه مني چې ورته راغلی یا یې دا کتاب د الله یې غورځه ونه مني اوس نو دا کتاب الله څه شي مراد ځینې مفسرین چې دا غوږ کتاب الله څخه قرآن مراد چې دا قرآن ودي ته راغلی باره به دغه کتاب دوی نه مني ولې هغه کوم کسانو نه مني د تورات تصدیق کولو تورات یې څنګه غورځه خو په تورات کې د هغه نبي نقشې بیان شوي په تورات کې به د هغه مجیت بیان شوي چې دغه نبي راځي هغه مو وښیه هغه نقش کته پرېږده چې پر دا رقم سترګې دي دا رقم ویښتان دي دغه نه که راځي منې به دغه یې نقش دي او دغه یې نوم دي د هغه د شا پکښې واضح لیکل شوي او په تورات کې د رسول الله مګر چې کوم وخت ورته راغی عباره یې نه منه نو څه معنی وه چې قرآن شاته وغورځوه که تورات شاته وغورځوه خو تورات یې شاته وغورځوه خپل رسول یو رسول من عند الله هغه نه مني نو د دغه کتاب الله څخه پر دغه تقدیر باندې بېرته تورات مراد دی نو ترجمه موږ داسې کوو نو الله پاک وایي چې ولما هر هغه وخت جاء چې راغی صدقونکي به هم وو لما و هغه کتاب لره معهم چې د دوی سره کتاب د الله یې غورځوه چیرې ورأه و طرف ته چې شو
نبذ غرزة وفريق اليهود يقول فريقان من هذا عشان أتعرف نودي بوغزة كتاب الله سوسو توراة غير غرزة براء غاية تقول ده في استعمال لازم أشوف شيء ده غرف ده بنبي كبني أو ده بويلو كتوراة مش ده غرف روكي ده كتوراة إنما كأنهم لا يعلمون فردارة كان غرزة سيري شو الفجوان ده توراة حرف ندي ويلي ده غزاي ندوغنا ولا ده غرزة سيري شو الفجوان ده ندي ويلي ده علاقات دي بالشريعة راكورتي أغير جديد غشتون جوابون ولا رواكنا هم لا يعلمون وكذي قصر فدي خبر علم من الري وعلم دي نفرد اللوري خد اللوري وفقول توراة كمان ويلي سيدزي دريجنا نودخ فيوش أنا عاد خدمة دخلها فاكر خبر يكلي جالا والباقي بالباقي مگر الله تعالى نفسه بيرجع خبر ده خبر دي اغلزيات دوم لا بيان كرن او ده غواجم ده شدي وسط القران الكريم ګور د دې خبره مو کیږي فلانه سکول دی بند په ټول دنیا کې دی وایي پر سکول د لاسه دي اسلام بند دا فرانسې د درسي دا مدرسې مدرسې دا خدای پویش دا عالم نه پوښي دا سمي وشي ګوته په ګوته یوه یو نقش مره پورته کی او الله یې دا نو بیا نه د ملا صاحب کار دی نه دی واجب صاحب دا او دا غره کوم ذلیل قوم هم دي خدای دا اساس زرا فزرا د زړه خبر را راپورت ویل دا اخبص واغلاظ طائفه ده نو دغه اغلظیت ما چې د شنیانو او د خلکو په زړه کې ټینګ شي چې دا د خدای د وسوسې شي تللی مګر دا د ګندر وسه پوری پاتې اړه لکه چې ور ونی فساد ته نه دی ربانی رقم د خدای ته او چې د رسول سره کلمه ربانی کو دا یو باندې وخت پیښ دا ما منی خدای د جبرئیل زموږ دشمن نګل مر عذابونه دی راوي چې اسمه کایل دا وړي نه باندې بیا منی دا خبر الا فقط شورت والحق د جبرئیل اللي كيف من دفق غلط الشيء ما تكين كذا جبريل دشمن اللي ميكائيل دشمن على زمان دشمن ده ناس ليش ده دوست دشمن او ما صار جوي وريد الله وجماعه ده خبر ده ومشترك ذاك ده علاقات الاولياء ومقابلات ده مكه يو اغا السبعي اولياء جت ولي مي ده ولي يو حتى تشكر شريعه تسير عسكري ولي غزو دي حالات علاقات ده فقط ما في شرط